الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد البشر وفخر المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محترمو حاضرینو، تیر درس کې موږ او تاسې د اهدنا الصراط المستقیم په ارتباط باندې وغږېدلو او هلته مو د هدایت د درجو تفصیل بیان کو او موږ دا ویلي وو چې اهدنا الصراط المستقیم کې بنده الله جل جلاله ته دعا کوي او دا ورته وایي چې اهدنا الصراط المستقیم، ای خدای جل جلاله موږ ته لارښوونه وکړې د هغه سخي او سمې لارې. اوس به بیا د اهدنا الصراط المستقیم په ارتباط باندې یو څه خبرې وکړو او له هغه نه وروسته به بیا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین دغو الفاظو ته د قرآن کریم دې مبارکو آیتونو ته به بیا ورځو. نو دلته موږ مخکې هم ویلي وو چې کله بنده په لمانځه کې دا خبره شروع کړي چې اهدنا الصراط المستقیم، ای خدای جل جلاله موږ ته سیخه او مستقیمه لاره راوښیه. دلته مو د هدایت د درجو تفصیل بیان کړی و چې یو قسم عام هدایت ته الله جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته کړی ده. په هغه باندې موږ او تاسې آیت شریفونه دلایل تیر کړي وو. دوم قسم هدایت موږ او تاسې بیان کړی و چې هغه هدایت ده چې الله جل جلاله صرف مکلفو بندگانو ته هغه هدایت کوي او د هغه لپاره یې پیغمبران را لیږلي دي، پیریانو او انسانانو پورې خاص ده، ذوی العقولو پورې خاص ده. دا دوم قسم هدایت. دریم قسم هدایت چې کوم ده هغه موږ او تاسې بیان کړی و چې هغه د الله جل جلاله له طرفه مستقیم هدایت ده، سیخ هدایت ده چې الله جل جلاله یې بې له واسطې انسانانو ته کوي. دغه دریم قسم هدایت باندې د انسان مدارج او د انسان هغه مرتبه او د انسان هغه درجه او هغه د انسان د فضیلت او د بهتري هغه ډیګري وي دغه لوړیږي انسان پې باندې چې هر څومره قوي انسان یې، د خدای جل جلاله ولی، د الله جل جلاله دوستی، د خدای جل جلاله پیغمبري صلی الله علیه وسلم، دا هم دا دریم قسم هدایت ته ضرورت لري. نو ځکه هم په لمانځه کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم له الله جل جلاله چې بار بار د هدایت غوښتنه کوله او دا به یې ورته وویل چې اهدنا الصراط المستقیم، ای خدای جل جلاله موږ ته د سیخې لارې هدایت وکړي. اوس دا خبره چې اهدنا الصراط المستقیم ده دا ګوره دعا ده او دعا اخلاص ته ضرورت لري. دعا چې د اخلاص ته ضرورت لري دا معنا چې د انسان د زړه له تله به دغه دعا راپورته کیږي او د الله جل جلاله حضور ته به روانیږي. دغه دعا چې انسان د ژبې په سر باندې وکړي او د زړه له تله یې ونه کړي نو بیا هم دا د انسان دعا بې فایدې ده او خدای جل جلاله یې د اجابت تر محله پورې نه رسوي. نو دلته یو امام د تصوفو هغه امام ابو حامد غزالی رحمت الله علیه ده، هغه په کیمیای سعادت کې فرمایي وای ای مسلمانه، ای انسانه، د تا څه غم ده؟ د تا سره څه غم ده؟ د تا لپاره هېڅ غم و پریشاني نسته، ځکه چې یو وارې د زړه له اخلاصه ووایه الله جل جلاله ته لاسونه پورته که او دا ورته ووایه چې اللهم اهدنا الصراط المستقیم، ای خدای جل جلاله موږ ته سیخه لاره راوښیه، نو تا به له ټولو هغو باطلو او غلطو لارو چې راوګرځوي او سیخې او مستقیمې لارې ته به دې سوق کړي چې هغه ته نه غواړې، له هغو لارو به دې راوګرځوي او خپلې سیخې او مستقیمې لارې ته به دې سوق کړي. په هدایت کې د تا لپاره دا یوه خبره کافي ده چې الله جل جلاله ته د زړه له اخلاصه ووایه چې اهدنا الصراط المستقیم. اوس دا خبره چې اهدنا الصراط المستقیم ده په دې کې علامه فخر الدین رازی رحمت الله تعالی علیه
یو تفسیر لیکلی ده د تفسیر کبیر په نامو باندې. التفسیر الکبیر للفخر الرازی رحمت الله تعالی علیه. امام فخر الدین رازی د حکمتو او د فلسفي امام، د منطقو او د استدلال پیشوا، او دارنګه د تفسیر امام او د اولیاءو تابع متصوف او د خدای جل جلاله دین ته تابع او په الله جل جلاله باندې مین انسان. هغه فرمایي وای د مسلمان بنده هدف په دې خبره کې چې اهدنا الصراط المستقیم، د مسلمان بنده هدف پکې دا ده چې یا خدای جل جلاله ما ته هغه سیخه لاره راوښیه. سیخه لاره کومه ده؟ سیخه لاره وایي دا ده چې یا خدای جل جلاله ما داسې محکم کې او داسې مې ټینګ کې او داسې مې ګروهمن او عقیدوي کې، یا الله جل جلاله داسې مې ثابت قدمه او مستحکم او په دې خپل مکان او په دې خپل عزم او په هوډ باندې ولاړ ولرې یا الله جل جلاله چې هر قسم او هر نوع ابتلا دې تا له طرفه په ما باندې راځي او خدای پاکه زه لبیک ورته ووایم او هغې ابتلا ته لبیک ووایم او دا ووایم چې یا الله جل جلاله دې تا له طرفه ده، زه پې باندې راضي یم. نو دغسې هدایت چې ته غواړې دا به داسې معنا لري چې په دین کې به دومره کلک او محکم یې له الله جل جلاله چې ته دا رقم هدایت غواړې چې په دین کې داسې محکم یې لکه حضرت نوح علی نبینا وعلیه الصلاة والتسلیم. د نوح علیه السلام په ارتباط باندې فخرالدین رازي لیکلي دي چې نوح علیه السلام به د خپل قوم او د خپلو خلکو او د خپلو هغو کسانو شادی ورلیږل سوی و د خدای پاک له طرفه، هغو به دومره وواهو او دومره به په ځور کو او دومره به یې زخمي کو او دومره به یې وځوراوه چې حتی په ده باندې به کله کله بېهوښي ورله او دی به بېهوښه سو او وبلوېدو. کله چې به بېهوښي پې ورله دی به ولوېدو او ضعف به یې وکړو، بیا به دا خلک ځینې ولاړو او دی به یې پرېښو. نو ته چې الله جل جلاله ته دا دعا کوي چې اهدنا الصراط المستقیم، ای خدای جل جلاله ما ته دا رقم اراده راکړه لکه د حضرت نوح علیه السلام چې په دین کې اراده وه. یا ګوره خدای جل جلاله چې خپل هغه دوستان ازمایي او بیا هغو ته په امتحان کې د کامیابي توفیق ورکوي. خدای پاکه ما ته داسې هدایت را په نصیب کې لکه چې تحمل دی د شاقه امورو، د مشکلو امورو، د امتحاناتو، د ابتلاو او د مشکلاتو زغم او تحمل را سره پیدا کې. دا د سخې لارې هدایت ده، لکه څرنګه چې ابراهیم علیه السلام ته الله جل جلاله فرمایلی و چې ابراهیم علیه السلام ای د ما خلیله دغه خپل زوی دی، دغه په ټوله دنیا کې چې په تا باندې ګران څوک ده چې هغه دا د تا زوی ده، دا د ما په لاره کې ذبحه که او حلال یې که تر هغه پورې مقصد تو د ما هغه خاصه رضا نشي حاصلولی. ابراهیم علیه السلام بې له کوم تکلفه او بې له کومه زحمته او بې له کومې پریشانې چاړو راواخیسته او زوی یې راونیو، هغه ګران زوی چې په دنیا کې تر ټولو شیانو ده ته ګران و او د خدای د امر په مقابل کې یې بوت او د حلالېدو میدان ته یې ورساو. یا ته خدای جل جلاله ته وایه چې ای خدای پاکه اهدنا الصراط المستقیم، موږ ته هغه سیخه لاره راوښیه. سیخه لاره نو دا معنا چې دومره صبر او دومره زغم او دومره ثبات را سره پیدا کې ای خدای جل جلاله لکه د تا هغه بنده چې پلار رانیولی و او چاړه یې په لاس کې وه او پړی ورسره و او د حلالېدو میدان ته یې بوت حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیه الصلاة والتسلیم او دی ورسره روان و او دا یې ورته ویلې چې یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ای د ما پلار جانه کوم امر چې تا ته خدای جل جلاله کړی ده په خوب کې، ای ابراهیم علیه السلام ای د ما پلاره هغه کار چې الله جل جلاله تا ته سپارلی ده هغه فعل وکه، هغه کار وکه، یعنی ما بوزه او ما حلال که د خدای په لار کې. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، تو به ما پیدا کې که د خدای جل جلاله رضا وه، که د خدای پاک اراده وه، من الصابرین د صابرانو له جملې څخه به مې پیدا کې، یعنی زه به د خدای جل جلاله په قضا باندې د ما رضا ده او زه به صبر کوم.
یا ګوره یا داسې خبره چې بنده مسلمان بنده په لمانځه کې الله جل جلاله ته فرمایي چې اهدنا الصراط المستقیم، ای خدای جل جلاله ما ته موږ ته سیخه لاره راوښیه. سیخه لاره نو وایي دا ده لکه څرنګه چې موسی علیه السلام د خدای جل جلاله اولو العزم پیغمبر او لس لکه آیت تورات الله جل جلاله ده ته ورلېږلی و. په پیغمبرانو کې په هغه غټو پیغمبرانو کې پیغمبر ده هغه ته چې کله خدای جل جلاله ویلې چې ته ورسه او مجمع البحرین ته ځان ورسوه او هلته د حضرت خضر علیه السلام چې حضرت خضر علیه السلام یې بولې د هغه شاګردي وکړه، نو دو منډه واخیستله او روان سو او هغه حضرت یو بل پیغمبر علیه السلام چې هغه یې ورسره بوت او هلته یې د حضرت خضر علیه السلام شاګردي وکړه. نو د خدای جل جلاله امر یې ومانو، غټه یې نه وویله او داسې یې نه وویلې چې خدایه پاکه زه خو د تا اولوالعزمه پیغمبر یم، نو زه به اوس څنګه ځمه او هلته به د یو سړي شاګردي کوم چې حضرت خضر علیه السلام ده. یا اهدنا الصراط المستقیم، خدای جل جلاله موږ ته سیخه او مستقیمه لار راوښیې، داسې لاره لکه هغه چې موږ خدای پاکه د تا د ابتلاو او د امتحاناتو په تحمل کې داسې زغمناک او صابرین واوسو لکه څرنګه چې حضرت یحیی علیه السلام چې خپل قوم په قتل باندې ورساو، بیا هم دی د خدای جل جلاله له لارې وانوښت او د الله جل جلاله لارې تعقیب کړه او ځان یې مرګ ته ورکو او ځان یې ووازو، بیا هم د الله جل جلاله په لار کې ولاړ. یا اهدنا الصراط المستقیم، ای خدای جل جلاله موږ ته هغه سیخه لاره راوښیه، کومه لاره چې تا حضرت زکریا علیه السلام ته ورښولې وه او هغه خلکو ارکو او دوه جایې کو او بدن یې ور دوه ټوکه کو، مګر بیا هم دی د خدای جل جلاله په هغه حق باندې ولاړو او په حقه لار باندې روانو او له خپل لګروهې او له خپلې عقیدې چې وانه وخت. یا اهدنا الصراط المستقیم، ای الله جل جلاله موږ ته هغه سیخه لاره راوښیه. سیخه لاره دا ده لکه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې د دین دښمنانو مشوره سره وکړه او ویې غوښتل چې دی به وزني او هغه مشوره خپله په هغه شپه باندې عملي کوله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته د خدای جل جلاله په امر باندې ځینې ولاړ او خپل کار یې پرې نه ښود، هلته یې خپل کار ته دوام ورکو. له هغه چې بیرته راغی بیا یې دلته خپل کار ته دوام ورکو، مکه مکرمه یې فتح کړه، اسلام یې تر ټولې نړۍ پورې ورساو او په طائف کې هغه مشکلات چې ده تیر کړو. نو خدای پاکه صبر او قرار او اطمینان او زغم او ثبات راکې. نو اهدنا الصراط المستقیم، خدای پاکه موږ ته هغه سیخه لاره راوښیه. ابراهیم بن ادهم، علامه فخرالدین رازی رحمت الله علیه د ابراهیم بن ادهم د خدای جل جلاله یو ولی تیر سوی ده او د بلخ د پاچا زوی و، پادشاهي یې پرېښودله او هغه خپله هستي و دارایي یې پرېښودله او کور یې پرېښود او ښځه یې پرېښوده او واړه بچیان یې پرېښودل او د خدای جل جلاله په دین پسې روان سو. له بلخه چې سیده روان سو نو مخامخ ولاړ د خدای د دین په تلاش او په پرلټنه پسې روان و او د الله جل جلاله په وړاندې د تقوا او د هغه مسؤلیت د ادا کولو په خاطر باندې چې خدای جل جلاله انسان پې مکلف کړی ده. دو هغه خپل د پادشاهي لباس وکیښ او هغه خپلې جامې یې وکیښلې او هغه خپل زرین تاج یې له سره لرې کو او هغه خپل د فخر او د تفاخر لباس یې له ځانه وکیښ او زړې جامې یې واغوستلې، یو زوړ پوستین یې پیدا کو دا یې هم واغوستل او دی د عراق په خوا باندې روان سو. کله چې یې کور وکهول آل و اولاد ټول پرېښودل او عراق ته ورسېدو، هلته د دجلې د دریاب په غاړه باندې اوسېدو او هلته یې دا د وښو او د نباتاتو خوړل شروع کړو. واښه او نباتات به یې خواړو او د خدای جل جلاله په ذکر باندې ولګیا. دلته چې کله د ده په کور کې د ده په منطقه کې د ده په سیمه کې دا خلک په دې باندې خبر سو چې ابراهیم بن ادهم خو له کوره تښتېدلی ده او له بلخه روان سوی ده، اصحابو یې کار پرېښی ده یا کوم بل مشکل ورته پیدا سوی ده. نو خلک ډېر پسې وګرځېدل، چا پیدا نه کو. بالاخره د ده دا بیبي د ده دا کډې یا د ده ښځې دا کوروالا چې کومه ده هغه زنانه هغې اراده وکړه
چې زه به په ابراهیم بن ادهم پسې ورځم او ابراهیم بن ادهم به پیدا کوم او بیرته به تر لاس رانیسم او کور ته به یې راولم. نو دلته دا د ده بیبي او د ده دا تورسری له ځانه سره دا فکر وکړو چې کیدای شي ابراهیم بن ادهم له ما سره را نشي، راځه دا وړ ماشوم چې کوم په کور پاته ده، دغه بچی چې پاته ده دا کوچنی او ماشوم، دغه هم په غېږ کې راواخله او په ابراهیم بن ادهم پسې به په تلاش اوځې او پسې ګرځې به چې کله یې پیدا کړله دا ځانه سره یې وویلې نو بس دا زوی به ورته ور وړاندې کړي چې دغه زوی دې در پسې زاړې، راځه کور ته راځه، ابا غواړي او تمامه شپه زاړې او تا غواړي، راځه خپل کور ته راځه، ولې دې کور پرې ایښی ده. دلته څه وسو؟ دلته دغه د ده بیبي په تلاش پسې روانه سوه او دلته پوښتنه کوي، هلته پوښتنه کوي او نښې بیانوي چې د موږ داسې یو سړی ورک ده، که چیرې تاسې ته معلوم وي نو تاسې یې موږ ته راوښیاست. خو دا پوښتنې روانې دي، دغه ښځه پوښتنه کوي او ابراهیم بن ادهم په ارتباط باندې خلک لاره ورښیي چې داسې یو سړی په دغه مخ باندې روان و او دې خواته ولاړ. خو یو څه څرک یې ولګاوه، یو څه معلومات یې وکړو، پسې روانه ده، وړ ماشوم زوی یې په غېږ کې ده او له شا پسې روانه ده او پسې ورځي او پسې ګرځي او د خپل هغه سړي د هغه خپل ورک او د خپل هغه چا چې هغه شاله دې چې ورک ده هغه د کور سړی د هغه پوښتنه کوي، ابراهیم بن ادهم ورک ده. نو کله چې وایي عراق ته ورسېدله، په عراق کې څه معلومات ورته وسو، د دجلې دریاب ته ورسېدله، هلته چې ګوري ابراهیم بن ادهم د دریاب په غاړه باندې ناست ده او یوه زړه ستن ورسره ده، یو تار ورسره ده او دا خپل چرې سوی پوستین هغه زړې جامې دا یې کښلې دي او دی دغسې ناست ده او ستن ورسره ده او دا خپلې جامې ګنډي. نو کله چې د بیبي سترګې ورباندې ولګېدې، په زړه باندې یې شروع وکړه او د ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیه خواته ورغله. کله چې د هغه خواته ورغله نو سلام یې ور واچاو، هغه جواب ورکړو او پوښتنه یې ورسره وکړه. له پوښتنې بعد یې دا زوی ور مخته کړو او ورته ویې چې وا ابراهیم بن ادهمه، ما خو سختې ستومانې وې ستړیاوې په تا پسې تېرې کړې، تو خو را چې ورک وې، ما ډېر مشکلات او تکلیفونه په تا پسې تېر کړو او ډېره در پسې وګرځېدلم. دغه زوی دې تمامه شپه زاړې، تمامه شپه به یې زړل، ابا به یې غوښتو، ابا یې نه و او ورک و. بیا نو له هغه بعده چې زه ډېره په تکلیف سوم او وځورېدم او ټوله منطقه او ټول خلک تا غواړي او په تا پسې وګرځېدل، بس دغه د مخه مې راونیوه، زوی مې په غېږ کې راواخیست، دغه د په پوښتنه تر تا پورې راورسېدلم. اوس نو راځه کور ته، اوس راځه چې کور ته ولاړ سو، دغه بچیان دې زاړي او کور دې بیا زیده او ابا غواړي. او بل یې دا ورته وویل چې ای ابراهیم بن ادهمه، د تا خو به نوې جامې وې، د تا خو به هغه ښه شاهانه لباس و، د تا خو به هغه تاج په سر باندې و، ته خو د بلخ د پاچا زوی وې، تا خو به تورې وهلې، له تا سره خو به توره موجوده وه. نن ورځ ولې د تورې په ځای باندې ستن وهې او ناست یې او خپل زوړ پوستین ګنډې، دا څه وجه ده؟ ده وایي سترګې ورته راپورته کړې، سترګې یې له اوښکو ډکې سوې او دا یې ورته وویلې، یو بیت یې ورته وویل، وایي ابیت دا ده، وایي همان به که بر خرقه سوزن زنم، همان به که بر خرقه سوزن زنم، نه مخلوق را تیغ بر تن زنم. وایي هغه بهتره ده د ما لپاره چې په خپله چوپانه باندې ستن وهمه او چوپانه ګنډم، مګر نه مظلوم را تیغ بر تن زنم. د ما لپاره دا نه ده ښه چې زه د مظلومانو په بدن باندې تورې وهمه او مظلومان په وینو کوم. نو د خدای جل جلاله عبادت ته مې پرېږده، زه نه در سره ځم. هر څومره زارۍ سوای ورته وکړې، سړی ورسره رانغی، بالاخره ښځه بېرته مایوسه له خپل بچي سره کور ته راغله. نو د خدای جل جلاله نو ګورئ دا معنا نه لري چې د وسیله نه لرله او د صله رحمي نه لرله او د شفقت نه لارو. د دا اهل د زمان ته چې کتلي وو، د دنیا مشکلاتو او محنو ته چې کتلي وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې فرمایي، وایي آخره زمانه چې رانږدې سي نو یو سړی به د آخرې زمانې یوه نښه دا ده چې یو سړی به په قبر باندې تیریږي، په هدیره باندې به تیریږي
او یو قبر ته به ورځي او تر قبر به ګرد راګرځي او زاړې به او خدای جل جلاله ته به دا وایي چې خدایه پاکه کشکې زه داسې مړ وای او داسې پروت وای په دې قبر کې لکه دا سړی چې دا په قبر کې قرار پروت ده چې هسې مې دا د دنیا غمونه دا د دنیا مشکلات دا د دنیا تکلیفونه دا نه لیدلی مړ دی وای خو چې دا حال مې نه وای لیدلی. نو دلته ابراهیم بن ادهم د الله جل جلاله په لار کې ریاضت شروع کو تکلیف یې شروع کو مشکلات تیر کړو بالاخره هر کال به په پښو باندې حج ته تو او د اولیاو جماعاتو ته به ورتو د خدای له دوستانو سره به یې لیدل د اولیاو ملاقاتونو ته به ورتو بالاخره دا سړی ځینې جوړ شو. حافظ ابي نعیم اصفهاني رحمت الله علیه د ده په ارتباط باندې په حلیة الاولیاء کې یو بیان راخیستی دی وایي وخت کې ابراهیم بن ادهم له خپلو ملګرو سره حج ته روانو نو کله وایي چې یو مقام ته ورسېدو یو غر په مخه باندې ورغی چې ډېر جګ غر ده او په دې غره باندې دی او دا د ده ملګري ورخیږي او هاخوا به بیا کته کېږي. نو په دې کې دی له دا ملګرو سره په غږېدا باندې لګیا ده د خدای د دوست او د خدای د ولی په تعریف کې سره غږیږي چې د خدای ولی څوک ده او د خدای دوست څوک ده. نو یو ملګري وایي پوښتنه ځینې وکړه چې ای ابراهیم بن ادهمه د خدای خاص دوست او د خدای جل جلاله خاص ولی څوک کېدای شي؟ وایي ابراهیم بن ادهم ورته وویلې چې د خدای جل جلاله ولی هغه څوک کېدای شي چې په تمامه معنا د خدای جل جلاله تابع او بیا به د خدای مخلوقات د ده تابع ګرځي الله جل جلاله یې د ده تابع ګرځوي. نو که د خدای ولی هغه چا ته ویل کېږي چې که دا غره ته ووایي دوی په دغه وخت کې دا غره ته یاتي وررسېږي وایي که دا غره ته وویل چې ای ډبرو تاسې سره لرې سئ یوې بلې خوا ته سره ولاړې سئ موږ ته لار راکوئ نو دا غر به ده ته لاره ورکوي. دغه سړی د خدای جل جلاله ولی ده. کله چې وایي ده دا خبره وکړه دا غر نیمه په یوه خوا باندې ولاړ نیمه په بله خوا باندې ولاړ سبحان الله ده ته یې لاره ورکړه. ده وایي وخندل وایي غره ته یې وویلې چې ای غره تا ته نه وایم هسې مې دا ملګرو ته کیسه کوله هسې مې بیان ورته کاوه او د خدای د ولي تعریف مې ورته بیاناوه تا ته مې نه دي ویلي چې ته سره ولاړ سه. نو ګوره الله جل جلاله ډبرو ته د ده اطاعت او د ده د فرمان برداري کیفیت ورکو په وچو جامدو ډبرو کې الله جل جلاله دا کیفیت کېښو دا خاصه یې پکې کېښوه چې د ده د خبرې امتصال یې وکړو که څه هم ده دغو ډبرو ته نه ویل هسې یو بیان کاو او د خپلو ملګرو ته یې د ولي تعریف بیاناوه نو دا ډبرې سره ولاړې او دوی ته یې لاره ورکړه. د ده په ارتباط باندې بل بیان راځي ابراهیم بن ادهم وایي له ملګرو سره حج ته روان و کله چې وایي یو مقام ته ورسېدل هلته د دوی ملګري ډېر سخته وږي سو او خوراک نه و لوږه زیاته سوه خلک له مشکل سره مخامخ سو. نو په دې وخت کې وایي ابراهیم بن ادهم ته دا ملګرو وویلې چې ای ابراهیم بن ادهمه موږ خو ډېر وږي سو او ډېر سخته ستومانه سو. وایي ابراهیم بن ادهم ورته ویلې چې څه شي ته مو رضا کېږي او څه شی غواړئ؟ نو دوی ورته وویلې چې موږ خو خورماوو ته ډېر شوق کېږي چې یو څه کجورې او خورماوې موجودې وای او موږ خوړلې وای. نو ابراهیم بن ادهم په جواب کې څه ورته وایي؟ ورته وایي چې زه به ودرېږم دا ملګرو ته وایي چې زه به ودرېږم لکه ونه تاسې یو دوه نفره راولاړ سئ ما ونیسئ او داسې مې وڅنډئ او ومې ښوروئ لکه ونه انشاءالله که خدای پاک کول خورماوې به درته پیدا شي. ګوره حواله یې په الله جل جلاله باندې ورکړه یعنی دا کرامت چې دا د الله جل جلاله له طرفه و او دغه خورماوې چې پیدا کوي هم الله جل جلاله یې پیدا کوي. صرف د یو اخبار ورته وکړو هغه هم چې د یقین دا نه و چې کېدای شي خامخا به خورماوې پیدا کېږي. دا یې ویل چې که د الله جل جلاله خوښه وه او اراده یې وه تاسې ته به خورماوې در پیدا شي او خدای جل جلاله د ما په وجه باندې تاسې ته خورماوې در پیدا کولې. نو دلته وایي دوه ملګري راولاړ سو ابراهیم بن ادهم یې ونیو تر دواړو لاسو
ویې څانډو او ویې ښوراو. دومره خورماوې وای د ده له بدن مبارکه چې توس وې چې ټول دغه د ده د حج ملګرې دا پې باندې ماړه سو او ټولو وخوړلې او خپلې هغه خلطې چې دوی د خوراکي موادو لپاره له ځان سره ایښې وې دا یې هم ټولې ځینې ډکې کړې او اکثره لار دا د ده په خورماوو باندې لګیاو او دا یې خوړلې. خدای پاک یو داسې شخصیت دا ځینې جوړ کړو. اصلا کیسې ته راځم چې علامه فخرالدین رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې د ده واقعه راخیستې ده. یو وخت کې وایي دی حج ته د بیا ځې روان و ابراهیم بن ادهم حج ته د بیا ځې روان و او پیاده روان و. کوم د سپرېدا لپاره او د سورلۍ لپاره کوم مرکب او کوم اس او کچر او کوم اوښ ورسره نه و. پیاده روان ده، خوراکي مواد نسته ورسره، روان پیاده ده، په دا دښته کې روان ده او کعبې شریفې ته یې اراده کړې د خدای جل جلاله بیتې ته ورځي او هلته به د الله فریضه ادا کوي. نو هلته روان ده چې ګورې وایي یو سړی په مخه باندې ورغی. نو هغه سړی په اس باندې سپور ده. وایي ده ته یې وویلې چې وځوانه کومې خوا ته روان یې؟ ته وایي په جواب کې ورته وویلې چې زه خو روان یم د حج په طرف باندې روان یم د خدای جل جلاله بیتې ته ورځم. نو وایي هغه ورته وویل چې نه خو له تا سره مرکب سته او نه له تا سره کوم زاد و توښه سته نه له تا سره کومه راحله سته. نو ته څنګه روان یې؟ پیاده خو نسې تلای، دا ډېره مشکله خبره ده، هېڅ مرکب در سره نسته، د تا حج ته تلل دا محال او ناممکن کار ده، حج ته نسې رسېدی. نو ابراهیم بن ادهم په جواب کې څه ورته وایي؟ په جواب کې ورته وایي چې وروره له ما سره مرکب موجود ده. وایي هغه ورته وایي چې له تا سره مرکب کومه داسې موجود ده؟ وایي ده ورته وویلې چې کله په ما باندې د خدای جل جلاله ابتلا راسي نو زه څه وکمه؟ زه په دې لاره روان یم، د خدای بیتې ته روان یم، خو کله چې د خدای جل جلاله ابتلا پې راسي او امتحان پې راسي زه د صبر په اس باندې ورته سپور سم. زه څه وکم؟ زه د صبر په نیلې ورته سپور سمه، د صبر په اس باندې سپور یم، د خدای د ابتلا په مقابل کې د الله جل جلاله د ابتلا په مقابل کې د صبر په اس باندې سپور یم. او کله چې بیا څه وشي، کله بیا چې د الله جل جلاله نعمت را باندې نازل سي بیا نو څه وکم؟ بیا د شکر په اس باندې ورته سپور سم. بیا له ما سره د شکر اس موجود دی، د الله جل جلاله د نعمت شکرانه ادا کوم. او کله چې په ما باندې د الله جل جلاله د قضا راتګ وشي او په ما باندې د خدای جل جلاله قضا راسي نو زه بیا څه وکم؟ زه بیا د رضا په اس باندې ورته سپور یم او دا ورته وایم چې خدای جل جلاله د تا قضا ته زه د رضا په اس باندې سپور یم. خدای پاکه د تا په قضا باندې د ما رضا ده، څه ورسې د تا فیصلې الله جل جلاله ما ته مقبولې او منظورې دي. د خدای جل جلاله له لورې ابتلاءات او امتحانات او ځورونې چې دي په دې کې هم د خدای جل جلاله دوستانو ته خوند او لذت پیدا کیږي. د دې په ارتباط باندې به بیا انشاءالله د حسین ابن منصور حلاج بیان بیا وروسته کوو او په دې باندې به غږیږو. نو کله چې وایي په ما باندې د خدای جل جلاله د قضا کیفیت راسي او د الله قضا راته متوجه سي جل جلاله نو زه څه وکم؟ زه د خپل رضا په اس باندې ورته سپور سم. او کله چې مې نفس غلطوي او نفس د ما د ښویونې او د ما د خذلان اراده وکړي او نفس مې کوم خواهشات رامخته کړي نو وایي زه څه ورته وایم؟ زه نفس ته په دې باندې قناعت ورکوم چې ای نفسه عمر چې ده ډېر تېر سوی د لیک پاته ده، دا ډېر عمر دې ګزاره وکړه، دا لیک عمر هم ګزاره وکړه. بیا نفس ته په دغه شي باندې قناعت ورکوم. نو له ما سره آسان ډېر موجود دی. نو وایي دا سړی ورته وایي چې رښتیا هم ولا اوس مې ومنله چې ته سپور یې او زه پیاده یم. تر اوسه خو مې دا فکر کاوه چې زه سپور یم او ته پیاده یې، حج ته نسې رسېدی. اوس دا فکر کوم چې رښتیا هم کله چې تا دا خبرې راته وکړې اوس په دې باندې پوه شوم چې ولا ته سپور یې او زه پیاده یم، له ما سره څه شی نسته. نو ګورئ الله جل جلاله ته مسلمان بنده دغه خبره کوي اهدنا الصراط المستقیم، اهدي هدایت وکې، لارښوونه وکې ای الله جل جلاله نا موږ ته الصراط المستقیم، د هغه لارې سیخي چې هغه سیخه لاره ده او موصله لاره ده
و هغه د خدای جل جلاله رضا ته او هغه موصله لاره ده هغه حرو او غلمان او ولدان او نعمتونو دی الله جل جلاله ته او هغه موصله او مستقیمه لاره ده هغه دیدار د خدای جل جلاله ته په دارالجلال کې هغه مستقیمه او موصله لاره ده و چاته و رضا د پروردګار عالم جل جلاله ته هغه لار خدای جل جلاله موږ ته راوښیي. دا خبره چې سړی د زړه له کومې او د زړه له اخلاصه وکړي الله جل جلاله یې خامخا قبلوي. خدای پاک جل جلاله فرمایي هغه حدیث شریف کې اول موږ او تاسې وویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې کله چې بنده اهدنا الصراط المستقیم ووایي الله جل جلاله ورته وایي چې د ما بنده له ما چې غوښتنه وکړه څه شی چې د ما بنده له ما چې غواړي زه هغه دته ورکوم. اوس د سیخې لارې غوښتنه یې را چې کړې ده زه به دا سړی سیخې لارې ته برابروم. نو ځکه هم ګوره خدای جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. بېشکه دا لمونځ چې ده دا وایي تا له فحشا و له منکراتو را منع کوي او د خدای جل جلاله ذکر چې ده دا ډېر لوی ده. نو ګوره په لمانځه کې خدا خبره ده چې اهدنا الصراط المستقیم ای خدای جل جلاله سیخې لارې ته مې برابر کړي. نو سیخه لار چې کومه ده هغه خو نو له فحشا و له منکراتو چې په خپله سړی خلاصېږي چې الله جل جلاله سړی سیخې او مستقیمې لارې ته برابر کړي. نو خبره دا ده چې نن د اهدنا الصراط المستقیم په ارتباط باندې وغږېدلو. بیا به انشاء الله په راتلونکي درس کې بیا هم په دغې موضوع باندې یو څه وغږېږو. بیا به صراط الذین انعمت علیهم ته ورځو که د خدای جل جلاله اراده وه. د اوس لپاره دغومره بس ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن.